یورپ رقم ښار جوړوو او بیا یې څه وایي وایي د دې ترقۍ ښار جوړولو په مخ کې چې کوم خنډ دی دا کچه بستی دی دا چنچي رخشي دي دا ډمپرې دي دا ریړۍ دي دا چې کوم دغه لوډینګ مزداوې دي دا د ټیکسیان دا پر دا تړو چې کوم ناست خلک دي دا د ماډل سیټي په مخ کې رکاوټ دي نو مطلب یې څه سو مطلب معنا دا چې د کراچي څخه پښتانه بې دخله کوي دا موږ نه میاشتې مخکې وار پښتانه ته ویلي دي چې دا شی را روان دی د پاره د خدای پر دې خپل کام باندې رحم وکړئ دا خپل کام په اتفاق سئ پرېږدئ دا خبرې چې زه مسعود یمه زه د کوټ یمه زه یوسفزی یمه زه سلیمان خیل یا زه یوسف افریده یمه دا خبرې پرېږدئ چې زه د پلاني پارټۍ یمه زه د مذهبي پارټۍ یمه زه په تبلیغ ځمه زه په یو شي کار نه لرم د دې خبرو نه راتېر سئ یو قوم جوړ سئ ستۍ خلاف دا کاروایي شروع کیږي مګر نه پوهېږو په هغه وخت کې به د ځینو پښتنو دا خیال و چې خود پی ټي ایم سیاست کول غواړي حالانکې زموږ د کام دا بېبختي ده چې نور قومونه لګیا دي سیاست کوي موږ د سیاست لرې یو ځکه پر ما او پر تا دغه عذابونه راځي یوه سیاست نه کوو بیا چې سیاست کوو هغه د خپل کام د خپلې ژبې د خپل وطن سیاست نه کوو موږ په نورو خلکو پسې یو چاته پیغور نه کوو نن دا کیم ناست یو کورونه ړنګ سوي دي ځینې کورو ته دمکیانې ورکول کېږي دا یو قسم غم دی نو ځینې خبرې به لږ نن ښکاره سره کوو په هغه به څوک خفه کېږي نه ته نن چې کومو خلکو ته تا ووټ ورکړی دی ورسه هغو ته ووایه راسه ما بچاو ولې تا خو پاکستان دی ما ته ووټ راکړه زه به ستا علاقې له روډونه دروړم ګیس به دروړم تعلیمي ادارې به دروړم اسکولونه به دراوړم هغه مسعود خبره ده متل کوي وایي پاتې دي در پاتې چې نورې نه کې ماتې موږ خو د اسکول د تعلیم د اسپتال د روډ نه بېزاره یو اوس چې ما د غریبۍ کورونه جوړ کړي وو هغه هم را باندې ړنګوي نو عزیزانو خبرې به نه اوږدوو برته راځم هغه خپلې خبرې له چې کراچي ته په دې نامه چې د دې څه ماډل سیټي جوړوو خوا به نه بدوي دلته به د پیپلز پارټۍ خلک ولاړ آصف زرداري ډېر عمر مخکې په ټي وي ته انټرویو ورکوله پر یوټیوب باندې پرته ده ویې ګورئ حمید میر سوال ځینې کوي چې زرداري صاحب کراچي دې و کوم ځای ته رسولی دی کراچي د ګنده ډک دی دی په جواب کې څه ورته وایي کراچي به خامخا د ګنده ډکي په دې کې 40% پښتانه اوسېږي دا په بله معنا ستا وګرد قوم ته ښکنځل وه ده وکړه مګر پښتانه دي بیا هم پکښې دي موږ دا نه ورته وایو چې ته د پیپلز پارټۍ نه رالرې سي ورکه ووټ ورکه مګر په دې پیپلز پارټۍ کې نن په سند ګورنمنټ د پیپلز پارټۍ دی ورسه پښتانه ته موږ وایو چې ووټ دې ورکړی دي پوښتنه ځینې وکړه چې ولې د تا سره دا ظلم او زیاتوب کېږي نو عزیزانو اوس یې تاسو وینئ چې 2 کاله مخکې د افغانانو وروڼو مسله روانه وه دا 6 میاشتې کېږي دومره په تیزي یې روانه کړې ده موږ پر دا نه ورته وایو چې دا ښه کار دی که بد کار ولې افغانانو وروڼه راغلي هم د بل په مرضۍ وو روان هم د بل په مرضۍ دي مخکې چې خپل وطن پرې ایښی وو پاکستان ته رالو هم په خپله مرضي نه وو راغلي د بل په مرضي راغلي وو نن چې واپس روان دي نن هم د بل په مرضي روان دي په خپله مرضي روان نه دي روان خو موږ یو سوال پوښتنه کوو
د دوو ملکو فیصله ده. پاکستان وایي چې زه افغانانو ورونه پسې اخم، ځي به خپل وطن ته، زما وطن به پرېږدي. او افغانستان چې دا ټیم د طالبانو حکمراني ده، طالبان ورته وایي چې زما خپل خلک راولېږه، زما قبول دي. نو لہذا یو ملک لیږي بل ملک قبلوي، لہذا په دې مابین کې موږ څه نسو ویلی، خو یوه خبره کوو، د ایستلو به هم طریقه یي. تذلیل بېعزتي دا و چاته اجازت نسته مګر د تا سره کېږي. ته وینې دا افغان کیم په نامه باندې دا ته چې په کومه ورځ افغانان ورونه وایستو، ته یې ولیدو د دنیا خلک بیا رالو، بیا یې پر ولیکل چې فلانی ډکیټ فلانی ډکیټ، بیا د خپل پلار جایداد ځینې جوړ کړي، پر دیوالو یې بیا نمبرونه ولیکل. بیا د بیماپ په ډېرو کورو کې ستا سرتورسرې ناستې وې، د باندې پر دیوالو باندې بیا خطونه ولیکل سو چې دا جایداد زما دی. دا چې کوم بې اتفاقه کومې د هغه سره دا هم لږ دي، دا هم لږ دي. په کار دی چې در دې نور زیاتوب در سره وشي. ورسه پرون دا 3 ورځې کېږي په الاسیب کې څه غوبل شروع دی. خاوند یې ریړۍ ته ولاړې، د ده خور، د ده لور، د ده ښځه دا د پولیس په موبایلو کې کښېني. او تر ټولو د افسوس خبره دا ده چې د پښتانه کام کې موجوده هغه جاسوسه مخبره دلال مخلوق چې په نامه یې ورښیي چې دغه پورته که دا سرمایه ډېره لري، پیسې درکوي، د دې لور خور پورته که. نو چې په کام کې دي دا دلالان، دا جاسوسه، دا مخبره پکښې او نیم قوم بې اتفاقي سیاست نه کوي، اتحاد و اتفاق نه کوي، د هغه قومه سره به کېږي دغه. نن موږ ورته ګورو د افغانانو منډې خوندې بې عزته کېږي. ته بې غمه کښېنه، ستا وارم را روان. په والله که پاته سوې چې 80 واره پر دا جګره د پاکستان جنډۍ ورته ولګوې، پر 80 واره پر سوشل میډیا پر پروفایل باندې ولګوې چې پاک فوج کو میرا سلام، پرې دې قسم په خدای کږدي ستا د خورو د لورو سره به هم دغه طریقه کېږي. ولې ځکه دا کېږي، الله پاک وایي، الله پاک فرمایي چې کوم قوم د خپل کام د حالاتو بدلولو کوشش نه کوي، زه د هغه قوم حالات نه بدلوم. نو موږ په نورو ډرامو اخته یو، موږ په پیسو اخته یو، موږ پیسې ګټو، موږ بس دا منډۍ له ولاړ شه، د شپې کور ته راسه، د 1500 روپۍ ګټلي دی و دې ته زندګي وایي. نه، دلته نور قومونه دي، دا د هغو په سترګو کې پښتون داسې دی لکه ازغی، تا نه پرېږدي. موږ نن د استي کیمپ له په دې راغلي خواست درته کوو. امینې صاحب ناست دی، دلته نور پښتانه ناست دي، عتیق خاندان ناست دي، مختلفو سیاسي پارټۍ خلک ناست دي. پښتنو ته یې ته خواست کوو، ډېر بدال در باندې را روان دی. ځینې خلک وایي تاسو موږ بیروئ، که بیریږې که نه بیریږې، موږ دغه حق را باندې لرئ چې درته ووایو چې ډېره بې عزتي مې را روانه ده. کمې اتحاد و اتفاق نه وکئ، کمې اتحاد و اتفاق نه وکئ، ستا مور خور به هم د غی بې عزتي، د غی به دا په موبایلو کې اچي، ته به ورته ګورې، بیا نو ګرځه په MNA اقبال صاحب سي ټلیفونونه کوه. خو د وخت مخکې په کار دی چې راسئ لاس سره واچو، راسئ اتفاق سره وکړو. پښتانه دا دلته چې کراچۍ له راغلي دي، دا په وطن کې یو ژوند زندګي نه لري، وطن دې برباد دی. ته کوم وطن له ځې؟ وزیرستان له ځې؟ کوټې ته ځې؟ باجوړ ته ځې؟ ورسه هلته دې آلریډي وطن برباد دی، اور یې اخیستی دی، هلته دې نه سر محفوظه دی، نه دې عزت محفوظه دی، نه کاروبار زندګي سته. راغلی یې محنت مزدوري دا زلالت ژوند دې په کراچۍ کې تېر کړی دی، نن دې 100 ګزه پلاټ پیدا کړی دی، د خپلو سرتورسرو د خپلو بچانو د عزت ساتلو په خاطر دا د 100 ګزه پلاټ دې پیدا کړی دی، و دا ته هم د خلکو سترګې خړې دي
کدی اتفاق نه کوئ دغه یو سل شل ګزه پلاټ هم در باندې درېږي. موږ وایو پښتانه هر ځای وایي چې موږ ډېر غیرتمند خلک یو، پنجابیانو ته پیغور هم ورکوو. موږ وایي تی روزې نه نسئ، موږ روزې نسو، په تبلیغ کې تر هر چا ډېر ځو. یوه خبره واورئ، مولوي صاحب ناست دی په ورځ د آخرت الله پاک دا پوښتنه قسم ده که در څه وکړي چې ته رایوینډ ته تللی وې که نه وې، تا 3 میاشتې لګولي وې که نه وې لګولي. دا پوښتنه در څه کوي چې ستا ورېنداره بې عزته کېده ته ولې خاموشه ناست وې؟ ستا عزیزان بې عزته کېدل ته ولې خاموشه ناست وې؟ راسئ پښتنو، خدای درته نسو، قرآن درته نسو، وکئ اتفاق وکئ. دا خلک دومره زورور نه دي، په ایمان درته وایم دا دومره زورور نه دي. بیا ته بیریږې د چی شي؟ ته چې بېادبي ماپ پر لور، پر خور، پر ښځه، پر بچي، پر خپله مځکه، پر خپل کور باندې غیرت نه وکړې، ته داسې غیرت بیا پر چیش باندې کوې؟ ته پر چیش غیرت کوې؟ بیا الله پاک په قرآن مجید کې دې آیات مبارکه را لېږلي دي. مولانا صاحب ناست نور قرآن که منئ که نه منئ دا 3 واړه آیات خو ومنئ. یو ځای الله پاک فرمایي وایي د ژوند او د مرګ مالک زه یم. دویم ځای الله پاک فرمایي وایي د عزت او د بې عزتۍ ورکوونکی مالک زه یم. او دریم ځای الله فرمایي وایي د رزق ورکوونکی مالک زه یم. نو چې مرګ او ژوند د خدای په لاس کې دی، عزت و بې عزتي د الله په لاس کې ده، رزق د خدای په لاس کې دی. بیا ته پر چی شته بیا د بې معاف نور قومونه ناست د یو تور چپان خوري، د دې څه ته یېرېږي؟ ته د رینجرزو بیریږې، ته د اف آی آره بیریږې. بیا د بې معاف بیا چې څوک پر خپل سرتورسر پر خپل بچي پر خپل مکان غیرت نه کوي هغه ګسه مسلمان نه دی، هغه ګسه کلمه په دروغ ویلې ده. ته څنګه مسلمان یې چې ستا کورونه لړنګېږي ته ناست یې؟ ته څنګه مسلمان یې چې ستا خور مور لور بې عزته کېږي ته ناست یې؟ بیا هم اتفاق نه کوې. یا زه د پي ټي ایم ملګري په دې نسم کولی دا د پوچ خلاف دي، څه د خدای خلاف خو نه یو. موږ واضح وایو، ډېر واضح وایو، د هر ظالم مخالف یو. او دا د مسلمان نښاني ده چې کلمه یې ویلي هغه به د ظالم مخالف وي. ظالم نو که بیا برکه وردی ده، که ملا دی، که یمینې اقبالي، که بیا زموږ سندی وروري که هر یې وي، بیا نو فرق نه کوي، د ظالم به ته مخالفت کوي. نو عزیزانو د ماښام د لمانځه وخت دی. موږ په کراچي کې یمینې صاحب دا نور مشران دلته مختلفو پارټۍ ذمهواران ناست دي. دی یو ترتیب جوړ کړی دی، یوه جرګه په دا جونجار ګوټ کې وختیم سوی وایي څو شپې مخکې، بله جرګه را روانه ده پر 14 تاریخه، پر 14 تاریخه دلته جرګه ده. موږ خو ورته ویلي وو چې لږ یې را مخکې کوي، خو بهرحال پر 14 تاریخه جرګه ده. دا جرګه به دی جرګه کوو چې دا جرګې به په دې کراچي کې د دې تسلسل شروع کوو. او دا یوه خبره درته کوو، په دې کې سیاست نشته، په کلمه درته وایو ماښام لمانځه ټیم دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله، هېڅ بل مقصد مو نشته، خالي د دې خپل کام د دې کونډو د دې رونډو د دې سرتورسرو د دې ماشومانو په خاطر راغلي. نو په دې جرګو کې په دې احتجاج کې کم جلسه کوله، کم جلوس کوئ، کم روډ بندوئ، کم هر حربه استعمالوله، په کار دی چې د هره ګوټه په سلونو نه په زرګونو انسانان بیا راغوځي. بیا به نو دا نه کوي که ملا یې که طالب یې که تبلیغي یې که سیاسي یې که کاروباري یې، بیا پر تا فرض جوړېږي چې د دې خپلو سرتورسرو د دې خپلې خاورې د دې خپل کام په خاطر بیا به د دې قوم ملګري کوي. نو دا به سره ملګري کېږو. وعده ده پښتنو خبره په طلاق دی که د غیر وعده ده؟ یا سم پراري و به بیا طلاق یې چې نه راوځي. دا د غیرت خبره ده. نو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض نہیں ہو جاؤ، میرا اردو بھی تھوڑا سا کمزور ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہے باقی تفصیل تو سارے میں نے صاحب بیان کریں گے. نہیں
نہیں میں خالی 2 بات وہ 1 گھنٹہ نہ در سکا. تو بات یہ ہے یہ جو ظلم اور زیادتی شروع ہے ہم تو یہ بالکل کلم کلا کہتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ یہ کچی آبادیوں کے خلاف جتنے بھی فیصلے صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کرتے ہیں یہ دراصل میں پشتون قوم کے خلاف قطعاً یہ دوسرے قوم کے خلاف نہیں. افغان بھائیوں کو بہانہ بنا کر کہ افغانیوں کو نکال رہے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ دا خویا بند کیا ہے کہ یہ جو کل لائٹ ہاؤس میں 3-4 بندے گئے تھے لائٹ ہاؤس میں تمام ہمارے پشتون برادری کروڑوں نہیں اربوں روپے کے کاروبار کرتے ہیں پاکستانی ہے پاکستانی ڈاکومنٹس جیب میں رکھے ہیں لوگ جاتے ہیں کارڈ دکھاتے ہیں کہ یہ بوٹ کتنے کا ہے وہ کہتا ہے کہ 4000 روپے کا ہے یہ کارڈ نکالتا ہے کہ میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں میں فلانا کا سائیں فلانے کا بندہ ہوں تم لوگ افغانی ہو نکل جاؤ یہاں سے. ایک عام سادہ سا ایک عام بوٹ کا جوڑا خریدنے کے لیے ان کو گالیاں ان کو تانے کہ آپ افغانی ہو. اگر افغانی ہے الحمدللہ ہم فخر سے کہتے کہ تمام پشتون افغان ہیں. ہم پشتون پاکستان بننے ہوئے 78 سال ہو چکے ہیں. قائد اعظم کا باپ جنا پنجابی پیدا نہیں ہوا تھا میں افغان تھا. یہ پاکستان وجود ہی نہیں رکھتا تھا. پاکستان یہ جو پے سے پنجاب الف کا کیا مطلب ہے الف کا مطلب افغان. پاکستان کی رضا مولانا صاحب رضا پاکستان کی ڈکشنری میں یہ الف کا جو لکھا ہوا ہے یہ افغان خاموش استای خاموش مجموعی خاموش استای خاموش استای کشین استای منظم استای. تو یہ پاکستان میں الف جو ہے اس کو افغان کہا جاتا ہے. کسی بھی پٹور خانے میں جاؤ جس بھی پشتون کا زمین ہے یہ اقبال بھائی کا وزیرستان میں زمین ہے وہ پٹور خانے میں جاوے کہ میرا زمین وہ کہے گا کہ اقبال تمہارا والد کا یہ نام کون تمہارا افغان اس کا والد افغان لکھا ہوا ہے. ایمل ولی کا والد اسفندیار ولی افغان لکھا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب افغان لکھا ہوا ہے. تو نسل پہ الحمدللہ نہ ہم لوگ اپنا نسل پہ فخر کرتے ہیں ہم شرمندہ نہیں ہے مگر یہاں پہ بات یہ آ جاتی ہے کہ ایک قوم 2 ملک تمام پشتون افغان ہیں. نسلاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 5000 سالہ تاریخ ہے. پاکستان کی 78 سالہ تاریخ ہے. 78 سال میں قوم نہیں بنتی. پاکستان ملک ہے یہ قوم نہیں ہے. یہاں 5 قوموں کی یہ فیڈریشن ہے یہ قوم نہیں ہے یہ ملک ہے. یہاں پہ پنجابی سندھی بلوچ سرائکی سب ہمارے بھائی یہاں پہ رہتے ہیں. تمام پشتون افغان ہیں. البتہ جو افغانستان میں نیشنلٹی رکھتے ہیں اس کو افغانی کہا جاتا ہے. وہ پشتون جو پاکستان میں رہتے ہیں یہاں کا نیشنلٹی ان کے جیب میں ان کو پاکستانی کہا جاتا ہے. یہ ہم پاکستان کی نیشنلٹی رکھنے والے باقی قوم ہماری افغان ہے. نو عزیزانو آخری خبر ادا درته کوو چې دا جرګه کوو په دا جرګه کې به ګرد پرېږده میشورو په دا جرګه کې به ګرد په غټ تعداد باندې شرکت کوو. نور تفصیل دا دي مشران ناست دي دوی به خبرې درته کوي که د ما څه دی غلط خبره سوي چې د چا زړه په ازار سوي زه معافي غواړم. ډېره مننه.